زیاتره وختونه به تاسې داسې واقعات لیدلي وي او یا به هم ورسره مخامخ سوي یاست چې مخکې تر دې چې مېرمن خپل ماشوم د 9 میاشتې په خپل رحم کې ځای ورکړي، ماشوم یې د حمل په نیمایي کې خارجېږي او مېرمنې حمل له منځه څخه هغه کوم سببونه دي چې په نتیجه کې سکت رامنځته کېږي. مېرمن باید د کومو کارو څخه ځان وساتي تر څو سکت رامنځته نه سي او د سکت په نتیجه کې په مېرمنو کې کوم اعراض او علایم رامنځته کېږي. نن پر دې خبرې کوو. لومړی به سکت وپېژنو چې اصلا سکت په څه معنا سره ده. که چیرې تر شلمې هفتې مخکې ماشوم د مور د رحم څخه خارج سي، دې حالت ته سکت ویل کېږي. د وخت په نظر کې نیولو سره سکت پر دوه ډوله ده. اول وختي سکت یا ایرلی ابورشن او دوهم لیټ ابورشن یا ناوخته سکت. ایرلی ابورشن که چیرې د حمل په اولو 12 هفتو کې ماشوم د مور د رحم څخه خارج سي، دې حالت ته ایرلی ابورشن یا وختي سکت ویل کېږي. او دوهم ناوخته سکت یا لیټ ابورشن چې ده، که چیرې د حمل د 12 هفتو څخه وروسته د مور د رحم څخه ماشوم خارج سي، دې حالت ته وروستی یا ناوخته سکت ویل کېږي. 80% سکت د حمل د اولو 12 هفتو څخه وروسته رامنځته کېږي. راځئ چې د سکت پر اسبابو خبرې وکړو. هغه اسباب چې په واسطه یې سکت رامنځته کېږي په داسې شکل ورڅخه یادونه کوو لکه اول ابنارمل کیروټایپس، معنا دا ده چې په مورني یا پلرني کروموزومونو کې بې نظمي موجودې وي چې د سکت 50% جوړوي. او دوهم مټرنل فکتورز دي، معنا دا ده چې ځینې مشخص فکتورونه دي چې په مور پورې ارتباط لري. که چیرې موجود وي نو سکت رامنځته کېږي، لکه د ټور چانتانات، هورموني تغییرات، د مور سیستمیکي ناروغۍ او صدمه یا ضربه. دریم ډایټري ډیفیشنسیز دي یا د غذایي رژیم کمښت ده. څلورم اناټومیک ډیفیکټس، په دې حالت کې ځینې ساختماني تغییرات د مور په رحم کې موجود وي چې په هغو کې 3 مشخص تغییرات دي. اول ځینې وخت کېدلی سي چې 2 رحمونه موجود وي او یا هم رحم تر نورمال اندازې کوچنی شوی وي او یا د رحم په منځ کې یوه داسې پرده موجوده وي چې ماشوم ته د ودې اجازه نه ورکوي. پنځم پیلویک ټومورز دي، په دې حالت کې په حوصله کې تومورونه موجود وي. شپږم سروایکل انکمپیټنس ده، په دې حالت کې د رحم غاړه یا هن کمزورې وي چې د رحم او ماشوم وزن نشي تحمل کولی. اشنو اوس به د سکت په میکانیزم خبرې وکړو چې سکت په کوم میکانیزم سره رامنځته کېږي. د رحم په هغه برخه کې چې پلاسنټا غرس یا نصب سوې ده، په دې ساحه کې نیکروټیک تغییرات رامنځته کېږي او د دې تغییرات په نتیجه کې په دغه ساحه کې خونریزي رامنځته کېږي. کله چې خونریزي رامنځته سي نو پلاسنټا او امنیوټیک غشا د خپل بستر څخه راجلا کېږي او په تعقیب یې د رحم تکلسات یا حرکات شروع کېږي او د حمل ټوله محتوا د رحم څخه خارجېږي لکه پلاسنټا، پیټس، امنیوټیک ممبران او امبلیکل کارډ. د سکت په نتیجه کې کوم اعراض او علایم په مېرمن کې رامنځته کېږي. مطلب دا چې که یوه مېرمن سکت ورکوي نو د کوم ډول اعراضو او حالتو سره مخامخ کېږي. 3 ډېر عام اعراض او علایم په مېرمنو کې د سکت په نتیجه کې رامنځته کېږي. لومړی امینوریا یا د میاشتني عادت ورکېدل او یا هم تر خپل نورمال وخت ځنډېدل دي. دوهم خونریزي یعنې د مېرمنې د رحم څخه په فوري شکل سره وینه خارجېږي او عموما د وینې مقدار تر میاشتني عادت زیات وي. دریم د درد موجودیت، هغه مېرمن چې سکت ورکوي د رحم شدید دردونه لري چې د میاشتني عادت په نسبت به یې دردونه ډېر شدید وي. که چیرې مېرمن سکت ته مشکوکه وي او یا یې سکت ورکړی وي نو کوم لابراتواري معایناتونه باید مېرمنې ته اجرا کړلی سي. اول مېرمنې ته تلویزیوني معاینات کوو. د دې لپاره معاینات مېرمنې ته کوو چې د حمل محتوا وګورو چې په رحم کې موجوده ده او که په نیمایي یا مکمل شکل سره خارج سوې ده. او دې تر څنګ تلویزیوني معاینات د ماشوم د زړه د حرکاتو معلومولو لپاره هم اجرا کولی سو. دوهم مېرمنې ته د بیتا ای سی جي یا نخاشې معاینات کوو چې معلومه کړو چې آیا مېرمن حمل لري او که د کوم بل سبب په خاطر مېرمنې ته خونریزي او حرکات پیدا سوي. دریم مېرمنې ته د وینې د شمېرنې یا سی بي سي معاینات د کمخونۍ د معلومولو لپاره کوو تر څو دا ځان ته معلومه کړو چې مېرمنې په څونه اندازه وینه خارج کړې او فعلا ناروغ ته د وینې ورکولو ضرورت شته او که نه. د سکت پر ډولونو به د کلینیکي نښو او تداوي په نظر کې نیولو سره خبرې وکړو. لومړی ټریټن ابورشن یا هم تهدید سوی سکت، په دې حالت کې صرف د رحم درد لرونکي تکلسات یا حرکات موجود وي خو د رحمان کې یا سرویکس کې پراخوالی نه وي رامنځته سوی او نه هم د حمل محتوا د رحم څخه خارج سوی وي. او د دې ډول سکت تداوي په داسې شکل سره کوو. اول مېرمنې ته د مکمل استراحت توصیه کوو، یعنې مېرمن دې ته توصیه کوو چې ته کمپلیټ بیډ ریسټ وکړه، د ځای څخه مه ولاړېږه. او دوهم مېرمن د جنسي مقاربت څخه منع کوو چې نور به د ولادت تر ختمه جنسي اړیکه نه نیسي. او دریم د درملو په شکل مېرمنې ته د پروجسترون هورمون د دې په خاطر ورکوو تر څو د رحم حرکات نه هېڅي او د رحم عضلات استرخاء وکړي. څلورم مېرمنې ته انټي بایوټیک د انتاناتو د مداخلې د مخنیوي لپاره ورکوو. او پنځم مېرمنې ته سیډیټیف درمل ورکوو تر څو مېرمن په کافي اندازه خوب وکړي او د تشویش مخه ونیول سي. دوم انوایټیبل ابورشن د سکت یو داسې ډول دی چې په دې حالت کې د سکت رامنځته کېدل حتمي دي
او خامخا سکت رامنځته کیږي چې په دې حالت کې د ریحم غاړه یا سرویکس خلاص شوی وي او تر اوسه لا د حمل محتوا د ریحم څخه نه وي خارج شوی. د دې ډول سکت تداوي څنګه کولی شو؟ لومړی ناروغ ته ډي ان سي کوو، یعنې د ریحم غاړه پراخوو او د ریحم د دیوال څخه پلاسنټا راجلا کوو او د حمل ټوله محتوا د ماشوم په شمول سره خارجوو. دوهم میرمنې ته اکسیتوسین ورکوو ترڅو د ریحم حرکات زیات شي او په لږ وخت کې ماشوم او پلاسنټا خارج شي. دریم وروسته میرمنې ته الټراساوند کوو چې وګورو د پلاسنټا کومه برخه خو به پاتې نه وي. او په څلورم قدم کې میرمنې ته انټي بایوټیک درمل د انتاناتو د مخنیوي لپاره ورکوو. دریم ډول سکت ته نامکمل شوی یا انکمپلیټ ابورشن وایي چې په دې حالت کې د حمل محتوا نیمه خارج شوی وي او نیمایي پاتې وي، یعنې ماشوم خارج شوی وي خو پلاسنټا او غشاګانې لا د میرمنې په ریحم کې باقي پاتې وي. چې د دې ډول سکت تداوي په داسې طریقه سره کوو. اول میرمنې ته ډي ان سي کوو، دوهم د میرمنې د وینې ګروپ معلوموو ځکه امکان لري چې میرمنې دې په زیات سره وینه خارج کړې وي او میرمنې ته د وینې ورکولو ضرورت پیدا شي. او په دریم قدم کې میرمنې ته د رګ د لارې مایعات ورکوو. څلورم میرمنې ته انټي بایوټیک درمل د انتاناتو د مخنیوي لپاره ورکوو. څلورم ډول سکت چې دې ته کمپلیټ ابورشن یا مکمل سکت ویل کیږي. په دې ډول سکت کې د حمل ټوله محتوا لکه ماشوم، پلاسنټا او غشاګانې ټول په مکمل شکل سره د ریحم څخه خارج شوی وي او کومې مداخلې ته ضرورت نه پیدا کیږي. خو بیا هم د حمل محتوا باید وکتل شي چې مکمله خارج شوې ده که نه، او د دې باوجود د استثنایي حالاتو معلومولو لپاره باید میرمنې ته تلویزیوني معاینات وشي. که چیرې دوهمه پلاسنټا او یا هم د خارج شوي پلاسنټا کومه برخه موجوده وي هغه به ولیدل شي او د خارجولو لپاره به مداخله ترسره شي چې په نتیجه کې به د سکت بعد د وینې ضایع کېدلو او انتاناتو د مداخلې څخه مخنیوی شوی وي. پنځم ډول سکت د میسډ ابورشن ویل کېږي. دا بیا د سکت یو داسې ډول دی چې د میرمنې په ریحم کې ماشوم وفات شوی وي خو دغه ماشوم د میرمنې په ریحم کې باقي پاتې وي او تر اوسه نه وي خارج شوی. چې د دې ډول تداوي بیا په داسې طریقه سره کېږي. لومړی ناروغ ته ایسټروجن ورکوو او ورسره یو ځای میزوپروسټول او میپیپروسټون ورکوو ترڅو د ریحم غاړه پراخه او خلاصه شي او ورسره د ریحم قوي تحرکات او تکلسات شروع شي ترڅو د حمل ټوله محتوا د ریحم څخه خارج شي. اما که چیرې د درملو په خاطر ماشوم او د حمل نوره محتوا خارج نه شي نو په دې وخت کې بیا موږ ډي ان سي یعنې ډایلیټیشن اینډ کیوریټاج هم کولی شو چې لومړی د ریحم غاړه پراخوو او ورپسې د مشخص حالت په واسطه ماشوم او پلاسنټا د ریحم څخه خارجوو. شپږم ډول سکت ته سپټیک ابورشن ویل کېږي. دا ډول سکت بیا د انتاناتو د مداخلې په خاطر سره رامنځته کېږي. کله چې ریحم ته په زیاته اندازه انتانات او میکروبونه داخل شي ممکن دا ډول سکت رامنځته شي. او د دې ډول سکت تداوي په داسې شکل سره کوو چې لومړی ناروغ ته انټي بایوټیک ورکوو چې موجوده انتانات هم له منځه یوسي او د نورو انتاناتو مخنیوی هم وکړي او ورسره یو ځای ډي ان سي میرمنې ته اجرا کولی شو ترڅو هغه د حمل محتوا ټوله راخارج کړو. اووم هابیچوال ابورشن دی چې د دې ډول سکت ته عادتي سکت هم ویل کېږي. که چیرې یو میرمن 3 او یا تر 3 ځله زیات سکتونه ورکړي دې حالت ته عادتي سکت ویل کېږي. د دې ډول سکت سببونه به په لنډ ډول بیان کړو. اول جینیټیکي بېنظمي کېدلی شي، ساختماني نیمګړتیاوې کېدلی شي، هورموني بېنظمي کېدلی شي، انتانات پکښې رول لري، سیسټمیکي ناروغۍ کېدلی شي او معافیتي فکتورونه هم عادتي سکت رامنځته کولی شي. چې عادتي سکت په تداوي کې 3 شیان ډېر زیات مهم دي. اول د هغه سبب له منځه وړل چې په واسطه یې سکت رامنځته کېږي. دوهم د ریحم غاړه محکم کول چې د ماشوم وزن او د ریحم فشار وزغمي. او دریم میرمن ته پروجسترون درمل د ریحم د عضلاتو د استرخاء او پراخوالي لپاره ورکول کېږي. په اخر کې به پر هغو اطلاعاتو خبرې وکړو کوم اختلاطات چې د سکت په نتیجه کې په میرمن کې رامنځته کېږي. اول میرمن کېدلی شي چې شدیده خونریزي ورکړي. دوهم میرمن ممکن په انتاناتو اخته شي. او دریم ممکن د میرمنې د ریحم د قوي حرکات او تکلسات په خاطر د ریحم څیرې شي. بیا هم مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ او د مور او ماشوم روغتیا ته خاص پاملرنه کوئ. نظر مو راسره شریک کړئ او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره د خپل اکاونټ له لارې څخه شریکې کړئ.